سلامونه په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاست. د پښتو ساینس اکیډمي په چینل تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم او هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه سي او زما چې کوم چینل دی هغه سبسکرایب کاست او شیر یې کاست، لایک یې کاست، که یو مسله یې په کمنټ کې لیکای ساست. تاسو نن چې کوم زما ویډیو ده هغه نن زما چې کوم شارټ کلیپ دی هغه زه د نیوټن چې کوم زندګي ده پر هغه به زه فوکسډ یم. نیوټن په نوم سر ایساک نیوټن دی او په هغه وخت کې چې کوم تازه چې کوم انډسټریل ریولوشن راغلی، انقلاب راغلی، نو چې کوم غټ خلک ول یا چې کوم د تعلیمي چې کوم ډپارټمنټ چې د هغه چې کوم کسان ورسره جوړ وله نو هغو ته به د سر خطاب ورکول کېدی. د هغه رقم په هندوستان کې ته رایاست چې کوم په هند کې کوم کسان راغلي دي هغه ته هم په دې کې ډېر چې کوم لارډ میکالې دی او نور دا رقم کسان دي چې هغه ته هم د سر خطاب ورکوي. د هغه رقم سر سید احمد خان سولو چې موږ یې پیژنو، په هند کې یو کس تېر سوی دی چې د مسلمانانو ډېر غټ خدمت یې کړی دی، یعنې د هغه د مخه هم سر لګېدی. د هغه کسان چې کوم پوهان ول په دغه وخت کې هغه ته سر ویل کېږي. نو د هغه رقم د نیوټن چې کوم دغه دی هغه سر ایساک نیوټن دی. نیوټن په 25 دسمبر 1842 کې پیدا سو، خاص هم د کرسمس په ورځ د ناشو کزی پیدا سو او دی څه وخت پیدا سو نو دی د پیدایش 3 میاشتې دمخه د چې کوم پلار هغه وفات سو. د هغه بعد د چې کوم مور ول د چې کوم والده ول هغه د بل کس سره واده وکړي او دی چې ول هغه چې کوم ګرینډ پیرنټس دی، ګرینډ مدر ده، کوم انا مې ورته وایو په پښتو کې، هغو ته دی پرېږدوي. د هغه بعد ځوان لالا چې ول راولاړ سو چې د چې کوم مور ول هغه دا غوښتل چې دی یو کسان جوړ سي، یو فارمر جوړ سي، یعنی چې کوم د فارمر کسان تقریبا یقینا تاسو به په خلاصوي زما په پښتو کې کوڅه صحیح سوی چې کوم بزګري ورته ویل کېږي، کوم شی ورته ویل کېږي، خو دغه شی د ده مور چې ول هغه دا شی د ده څه غوښتي چې دی دا جوړ سي. خو د ده یو چې کوم د سکول یو هیډ ماسټر هغه د ده خاندان ته وویله چې په دې کې په دا پوټنشل سته، په دې کې دا قابلیت شته چې دی ډېر مخته تللی سي. نو د هغو پر کهنه باندې دی ولاړی په یونیورسټۍ کې اډمیشن واخیستی او یونیورسټۍ اف کیمبریج کې د بي اے وکړ. بي اے بعد دا ټوټل چې کوم تعلیم د کاوی ول کیمبریج کې هغه کسانو تعلیم کاوی چې کوم کسان د های لیول کسان ول، یعنی چې کوم مالدار طبقه و یا چې کوم د بیوروکراسي چې کوم طبقه ده هغو هلته تعلیم کاوی. چونکې د غریب ول نو د خپل قابلیت پر بنا باندې د خپل قابلیت له وجې دلته سکولرشپس واخیستل، هلته ته تعلیم حاصله کړي. څه وخت چې د بي اے چې کوم د بیچلرز ډګري ده هغه چې وکړله، د هغه بعد په انګلند کې دا رقم 2 کاله دا ټول چې کوم یونیورسټیانې ولې چې کوم ادارې ول دا ګرده ختم سول. د هغه یو خاص وجه دا وله چې هلته یو خاص بیماري راغله، یو خاص ناروغي راغله چې د هغه له وجې ډېر خلک ناجوړه کېدل او مړه کېدل. نو دې له وجې چې کوم کیمبریج یونیورسټۍ ده هغه هم آف سول، هغه هم بنده کړل. د هغه بعد ځوان لالا راولاړ سولو، ساعت نه تېرېدی. نو 2 کاله چې کوم دا د کومه وقفه ولا کوم عرصه چې وله په دې 2 کالو کې د اپټکس، لا اف ګریویټیشن او کیلکولس باندې کار وکړي او په دې 2 کالو کې د هغه شان ډسکور کړل چې کوم د ده دغه دی ډفرنشل چې کوم کیلکولس دی او چې کوم انټګرل کیلکولس دی په 26 کاله کې د دا ګرده شان وکړل. اوس د ده پر انوینشنز باندې راسو چې ده کم کارونه کړي دي. لا اف اپټکس په دې کې ډېر غټ کار وکړي. د هغه بعد الله تا ته خیر درکړي چې کوم لایټ دی د ده د مخه هیچا هم دا سوچ نه وایسو چې لایټ چې دی هغه د
کلرو سره جوړ دی. د ده د مخې چا هم دا سوچ نه و کړی، لیکن ده یو داسې پرزم جوړ کړي. پرزم په هغه وخت کې د ده سره و چې د هغه له وجې د لایټ چې ول هغه تقسیم کړي په 7 کلرو کې، او د دغه وکړي چې لایټ چې دی هغه د 7 قسمو چې کوم رنګونه د هغو څخه جوړ دی. نو لایټ چې ول هغه د جوړ کړي لاز اف موشن، لکه څرنګه کوم چې ما په خپل پښتو کې هم درته ویلي دي، لاز اف موشن دا د ډسکور کړل. او د دې د مخه لکه څرنګه چې ما خبره کوله یونیورسل لا اف ګریویټیشن چې د بارک مشهور دی چې د یو ځای ناست و، د هغه بعد پر ده باندې یو سیب رایله سو، او د هغه بعد ځوانه لاره ولاړ سولو چې کوم لا اف ګریویټیشن دی، او د دا خبره وکړله چې دا چې کوم سیب دی دا د ګریویټي له وجې د یو فورس له وجې مځکې ته خواته راغلی. دغه شی د بارک ډېر مشهور دی، او د ده له وجې د چې کوم د نن زماني چې کوم کوچنیان دي، کوم کشران دي، او چې کوم سټوډنټ مخلوق دی، د ده له وجې دا په دا تکلیف اخته دي. خو بهرحال ډېر غټ کنټریبیوشن دی د نیوټن. او په 26 کال کې لکه څرنګه چې ما تاسو ته مخ وویل، په 26 کال کې د چې کوم کیلکولس دی، ډفرنشل کیلکولس او انټګرل کیلکولس، دا د په هغه وخت کې ډسکور کړل په 26 کال کې. او 26 کال کس سړی کس هغه چې الجبرا سم نشي ویلی، دا ځوانه لاره ولاړ شول کیلکولس یې ډسکور کړي. نو دا یو ایکسټرا اورډینري چې کوم دغه ولو جینیس ایکسټرا اورډینري، دا هیڅ شک نشته چې دی یو ایکسټرا اورډینري کس و. باینومیل سیریز یقینا تاسو به په میټریک به ویلی یا به 11 12 به مو ویلی، باینومیل سیریز د تخلیق دی. دغه کار هم د کړی دی، مطلب د هر شي ذمہ دار دا کس دی. د هغه بعد چې راولاړ سي ټیلیسکوپ، په هغه وخت چې کوم ټیلیسکوپ ولو چونکې د دوی د ګلیلیو چې کوم دغه دی عرصه د مابین چې کوم عرصه ده هغه ډېره کمه ده. نو ګلیلیو چې کومه خبره کوله د هغه بعد خلک پر دې خبر راله چې و کیدای سي مځکه سټیشنري نه وي، هغه د لمر راګرځي. نو د دې له وجې غټ غټ ټیلیسکوپ جوړېدله او هغه به مشاهده کوله چې کوم د اوټر سپیس دی، کوم چې ستا سپوږمۍ سوله، لمر سولو، نور چې کوم پلانیټ سول، د دې مشاهده به کوله. نو د هغه دپاره غټ غټ ټیلیسکوپ سول. هغه ټیلیسکوپ هغه دوربینان ول چې هغه مطلب په یو غټ ځای کې به یو اوږد دوربین به لګېدل. نو د دې ټیلیسکوپ جوړ کړي چې د هغه لینت هم شو کم ولو، د دې چې کوم کوچنی هم ولو، او کار یې هم ایستی افیشنټ و. یعنې نو دا ټیلیسکوپ هم د جوړ کړی دی. الله یې د ده ځواني برکت واچوي. د هغه بعد چې راواخې اوس په دې کې کوم دا مطلب هغه یو خو ایکسټرا اورډینري جینیس و، ما تاسو ته وویل، لیکن یو بل شی په دې کې ډېر غټ کردار ادا کوي. د هغه شیان چې ده ډسکور کړي، د هغه شیان چې ده راخیستي دي، دا ګرده د ده خپل محنت و. یعنې دی چې به شي ته کش سولو او اوبسسډ ورکر. اوبسسډ ورکر دا مطلب دی چې شي ته کش سي نو بیا نه پرېږده. دا رقم ډېر، دا رقم د بایوګرافیز کې به ته ووایه چې دی به مخصن و شي ته جوړ سولو، نو در ساره پورې په هغه شي به اخته ولو. نو دا یو اوبسسډ ورکر و. خو د دې له وجې دا اوبسسډ ورکر مو ویل دی چې ولو په کمیونیکیشن کې ډېر کمزوری و. د ده چې کوم ریلیشنشپ وله، دوستان وله، د ده چې کوم ملګرتوب ولو، هغه نه جوړېدی. ظاهره خبره چې کوم ایکسټرا اورډینري جینیس یا کوم اوبسسډ ورکر، هغه کې بیا دا شیان ډېر کمزوري. او د دې له وجې د پور ریلیشنشپ له وجې چې دی به د چا سره نه خبره کوای سوله، نه به د چا سره کښېنستی سوله. ولې په هغه وخت کې چې کوم برطانیه وله د هغوی خاص سوسایټي وله، سوسایټي دا کار ولو چې کوم جینیس خلک دي د هغه وخت ده، هغه جینیس خلک به خاص مطلب ارګنایزیشن یې جوړ کړی ولو. او د هغه بعد بیا دا راکړل دا خلک یو خاص ټایم باندې به هلته به یو چای کول یا کافي به کوله. نو د هغه کافي په دوران کې به د خپل چې کوم مسلې دي یا کوم چې کوم فکرونه دي
هغه به هم مطلب یو بل ته ویله. نیوټن هم په دا ارګنایزیشن کې ولو خو هلته به ډېر بلکل نه به کلی هلته بیخي کم وخت به و چې دی به هلته په نظر راغلی. د دې دا مطلب دی چې دی چې ولو په ریلیشنشپ و په دوستانو کې په دې کیسو کې ډېر سره کمزور دا ځوان. نو دا ول د دغه له وجه چې کوم پور ریلیشنشپ د دې له وجې دا ځوان تر پایه پورې واده هم نه وکړي، دغه وارزې مړې ولاړې. او د هغه بعد چې څه وخت دی وفات شولو نو د دوی کوچنی دغه ولو چې 1814 کې د ده چې کوم یو غاښ ولو هغه به اوس هم ځوان پروت دي. 1814 کې د ده چې کوم غاښ دي هغه واخیستل شو او هغه واخیستل شو په څو په 6,033 یا 3,633 ډالر. په 3,633 ډالر دا غاښ واخیستل شولو او که اوس ته د هغه قیمت ته وګورې نو د هغه قیمت چې دی 3,500 یا غلط شوی 3,000 یا 3,50,000 یا 15,000 د دې دغه ولو د دې اوس قیمت دی 15,000 یعنی که موږ په روپۍ کې دا کنورټ کړو نو 15,000 راځي تقریبا 15 لکه روپۍ، یعنی په 10 لکه روپۍ باندې د ده یو غاښ واخیستل شولو. نو دا و نیوټن بابا چې تاسو ډېر تنګ کړي واست که هغه باینومیل لا اف اپټکس دا ګر چې کوم بیسک چې کوم شیان دي د غټ شی کیلکولس دا ګر د ده ایجاد کرده شان. نو دا یو دی کس و چې اکسټرا اوردنري یو جینیس یې دی. نو هیله کوم چې دا ویډیو م خوښه شوې وي. کور ودان ډېره مننه، مهرباني.